او د حضور پاک د بیت المقدس پورې او د هغې نه بره د تلو او د واپسې بیان مې ستاسو مخکې عرض کړی. ورونو، نبی علیہ السلام مبارک په دغه سفر کې ډېر ناشنا څیزونه لیدلی دي او قرآن شریف کې الله فرمایي چې مونږ دې دپاره بوته لنوریه من آیاتنا چې مونږ ورته خپلې غټې غټې نښې او خپل قدرتونه وښایو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا معراج یو ځل نه دی شوی، ښه دا د ویښې معراج یو ځل شوی دی او منامي د خوبونو معراج هغه بار بار شوی دی. خدا یاد وساتئ چې زمون خوب او د پیغمبر خوب کې فرق دی. زمون خوب دلیل نه دی، حجت نه دی شرعاً، او د پیغمبر خوب وحی د هغه شرعي حجت دی. نو د مارونو دا یو کرت نه بار بار شوی دی، څه یقظتن او څه منامن. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته الله ډېر څیزونه وښول. جبریل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام را سره دي. یو سړی ولید چې په ځمکه باندې پروت دی او بل یو سړی کاڼ اوچتوي او د ده سر پیولي، او چې د دې سړي دا سر ولګي دا سر یې چپړی شي او دا کاڼې وتمبېږي لرې لاړ شي. دا سړی لاړ شي او هغه کاڼې راخلي، خو چې د دې سر ته رانږدې شي نو دا سر یې جوړ شوی وي، بیا یې ولي دا سر یې چپړی شي او دې چغې وباسي، دا کاڼې بیا وتمبېږي او بیا هغه کاڼې پسې لاړ شي چې کاڼې راوړي د ده سر بیا ټیک شوي، بیا یې ولي. ډېر رحم مې پرې راغی چې دا څوک دی، دا غریب خو په ډېر لوی عذاب کې مبتلا دی. وی ما ته وی چې مخکې ځه. وی مخکې لاړم، د وینو سور دریاب دی، تک سور خوټ کېږي او یو سړی په دې منځ کې ولاړ دی. سړی کوشش کوي راځي د دریاب غاړې له، د دې دریاب په غاړه بل یو سړی دی او هغه سره د کاڼو یو لوی ډېرې پروت دی. دا سړی دا کاڼې راوالي او په دریاب کې چې کم کس دی هغه پې په داخل ولي او داسې سخت ولګي چې شیشناک غزار یې د په دې خوله کې داسې ولګي چې دی د دې غاړې نه د دریاب دې منځ ته ورسي. بیا رو رو راځي غاړې ته کېږي او دی ورته په غاړه ولاړي، خو چې دی کلم غاړې له راځي نو دی په کاڼې اولي رسا په دې خوله کې او د هغې دومره زوري چې دی د دریاب منځ ته بیا ورسوي. ما وی دا څه مصیبت کې پروت دی، د وینو دریاب کې دی خوټ کېږي او غاړې ته راوتي نه شي، په دا خوله لګي، دا څوک دی؟ وی راته وایي چې ته راځه مخکې ده. مخکې لاړو، یو بل سړی مې ولیده، هغه لا یو فرشته ده او د اوسپنې چاړه ده ورسره، کونډه ده، داسې کونډه کږه، اوله دې وښکي کې ورکي او ری کاږي د دې سټه پورې وله دا وښکي او دا مخ وشلی، دا وینې ته بیږي. نو بیا دا چاړه راوالي دی بل وښکي کې وله کېږي نو را کاږي دې سټه پورې وله ورسوي او دې چغې وایي. نو چې دا وشلی دا جوړ شوي، بیا وله دا شلی، نو چې دا وشلی دا بل جوړ شوي، نو بیا وله دا شلی. ما وی دا څوک دی؟ دا خو د هغې نه زیات عذاب کې دی. وی مخکې ځه. وی مخکې بوتلم، یو تنور غوندې غار دی، سر یې تنګ دی او ویښې کولو دی او په هغې کې بربند سړي او بربندې ښځې دي او اور پکې بلیږي. وی دا اور د لاندې نه لمبو کې نو دا بربندې ښځې او سړي دی د تنور دی خولې له د غار دی خولې له راورسي. وی زه وایم چې بس را پریوځي ته، خو بیا د اور لمبه سړه شي او دې ویښله لاړ شي، بیا دقسې راوچت شي او بیا ویښله ځي. ما وی دا بې شرمه بربند سړي ښځې دا څوک دي؟ وی راته وی چې مخکې ده. وی مخکې مې داسې خلک ولیدل چې د هغې د تانبې په شان تیره نوکانو او دا مخې دا خارخت پې لګېدلی دی، نو دی په هغه نوکانو لګیا دی، دا خپل مخ ګرئ او دا وینې ونه ونه ترې بیږي. لږ مخکې چې لاړم ما دا څوک دی؟
وی راځه مخکې ده وی مخکې چې لاړم سخا غوښه پرته ده د چینجو ډکه او سخا بین تی دی ماته پوزه پټه کړه دومره سخا بین کوي او یو سړی ناست دی او بل سړی ورته ولاړ دی دا ولاړ سړی دی ناست له غزار ورکوي چې شابه دا غوښه خوره او هغه الټی کوي نشي خوړی او په زور یې پې خوري په زور یې پې خوري ماله ډېره کرکه پې خوري په زور یې پې خوري ماله ډېره کرکه راله چې خدای دا څوک وی چې مخکې لاړم نو ما تپوس وکړه چې دا څوک دی وی مخکې ده وی چې لاړم نور خلک دی هغې کاڼي او دا ګټان خوري چې کرپار پې لګوي او په زور فرشته پې خوري وی مې چې دا څوک دی وی ته لږ مخکې راځه وی چې مخکې لاړم یو قوم مې ولید چې د هغې دا خېټې سرمن د شیشې په شانتې ده دننه کولمې ما ته ښکارېدې او دننه په خېټه کې ماران او لړمانان ګرځي او دوی چغې وباسي وی مې چې ټوله شپه مو ګرځولم دا تاسو ما ته چې وښول دا څوک دی وی ما ته وی چې هغه ړومبې کم سړی ته ولید چې هغه په کاڼي وله سر چیپړې کو او بیا به جوړېده او بیا به یې وهه دا هغه انسان دی چې خدای وله ښکلی قرآن شریف ورکړي او دی هغه د قرآن شریف تلاوت نه کوي دا هغه انسان دی دی د قبر عذاب دی چې قبر ته لاړ شي دقه به عذابي نو که په دې عذاب د ګناه نه خلاص شو ښه پخه یعنې خیرت کې به وله الله نوره سزا م ورکړي دا بل سړی چې تولید چې دا وختې به یې وله شله او جوړېده به دا دروغجن دی چې په دنیا کې به دروغ وی او دی له به دروغ وی چې زمانه دا دروغ نقل شي پراپیګنډي چې ورته وایي د دروغو پراپیګنډې کوي نو یو ته نقل کوي بل ته نقل کوي دروغ وایي دا اقا سړی دی چې دنیا کې به دروغ دی له وی چې دا دروغ مانه خلک خواره کړي او ګوټ ګوټ ته ورسي نو دا هغه دروغجن دی د قبر سزا ده نو که په دې سزا د ګناه نه خلاص شو ښه پخه او که په دې خلاص نه شو نو بیا به وله خدای په آخرت کې له دې نه نوره سزا ورکړي دریم چې تا هغه بل کس ولید چې هغه د سرو وینو په دریاب کې دی دا سودخور دی سودخور دنیا کې چې کم سړی سود کوي او سود خوري د قبر عذاب به دی چې مړ شي دقه عذاب شروع شو که په دې عذاب یې ګناه ورجېده ښه پخه او کنی خیرت کې به الله را دې نه سخته ورکوي وی تا هغه بل قوم چې ولید چې هغه د تنور په شان غارو او پکې اور بلیده او دی پکې بربن سوځېدل دا زناکار سړی او زناکارې ښځې وي دنیا کې چې چا زناکاري بدعملي کړې ده که سړی دی او که ښځې د قبر عذاب یې دغه دی او دی د قبر عذاب تا ته وښو الله او چې قیامت شي که دا ګناه ورجېده په دې عذاب خو ډېره ښه ده که ونه رجېده بیا به وله الله نوره سزا ورکړي وی هغه بل قوم چې تولید چې د تانبې نوکانې او مخ یې پې ګرو او وینې ونه ترې بهېدل دا هغه انسان دی چې پردي غیبتونه کوي دنیا کې دا هغه انسان دی چې دا د تانبې دا نوکانې او دا مخ پیشو کوي چې هغه انسان دی چې سوالګری دی په دنیا کې پیسه ورسره شته دولت ورسره شته او بیا هم دی لګیا دی سوالونه کوي دې دپاره سوال کوي چې ځان له پیسه ډېره کړي او دا بل کس چې تولید چې دا مرداره غوښه یې پې خوړه او دا چینجو ډکه دا هغه خلک دي چې غیبتونه کوي غیبت خطرناک او شدید ګناه نو دا قبر عذاب به دی چې په زور به پې د چینجو ډکه مرداره غوښه خوري او هغه بل کس چې تولیده چې کاڼي خوړل په زور یې پې خوړل دا هغه واعظان دي چې خلکو ته نصیحتونه وعظونه کوي خو دروغ وایي رښتیا نه وایي یو هغه واعظ دی چې هغه رښتیا خبرې کوي د قرآن شریف او حدیث بیانوي یا واقعات د پیغمبرانو د نیکانو بیانوي او دا هغه واعظان دي چې په وعظ کې دروغ وایي چې خلک ما ته را متوجه شي
او خلق میزتو کی دا غا دروغجن واعظان دا د دوی د قبر عذابونه دي الله دې مساتی حضور پاک فرمائی وی ما ته خدای پاک بر په وم اسمان کې او کوټه خو بیت المعمور وتوي هغه کې فرشته عبادت کوي لکه څنګه چې په مخ د ځمکه زمونږ د عبادت ځای چې بیت الله وتوي د فرشتو د عبادت ځای په وم اسمان کې بیت المعمور دی وی روزانه پاغه کې اویا زره فرشته عبادت کوي او چې کومه فرشته پک یو ځل عبادت وکړه تر قیامت پورې داغي نمبر برنش او برمه دا الله داس یو زیولد لوح محفوظ چې هغه کې قلمان لګیو کشار کې د ټکار خطا ما ودا سری ودا د انسان تقدیرات دلته لیکل کېږي او د خدای احکامات او خبر دلته کې لیکل کېږي حضور پاک فرمایي وی جنتونو ته بوتلم جنتونه می ولیدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله نه نقل کړي الله فرمایي د جنت متعلق اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وی نیکانو خلق لمداس خوشاله تیاری کړی دي چې هغه نه انسان سترګې لیدلې دي تفصیلات او نه وګونه د هغې تفصیل اوریدی شي او نه د انسان په زړه کې دا خوشحالی تېرېدی شي رسول الله مبارک فرمایي وی داسې جنتونه دي چې د هغې خښتې د سرو زرو دي او داسې جنتونه دي چې د هغې خښتې د سپینو زرو دي نو په کم جنت کې چې کم باغونه او کم جنتونه د سرو زرو د خښتونه جوړ دي دا خښتې پسې لګېدلې دي د دنیا خخت به یا په خټه لګي یا به په سیمټو لګي او دا هغه خخت چې یو بل سره لګېدلې دي هغه خوشبویه مشک دی مشک نن سبا مشک د سرو زرو قیمتي دي اصل مشک نه ملاویږي او که اصل مشک درته ملوم شي نو په 50,000 روپۍ تولم درته نه ملاویږي او خوشبویه شی دی هغه حکیمان وی مشک عام باشد که خود ببوید نه که عطاری بگوید وی مشک هغې ته وی چې تا ته ځان په خپله وښیي چې عطاري درته ښیي دا نه دي عطاري خو به صفت کوي مشک به ځان په خپله ښیي د خپلې خوشبویۍ نه به درته ځان ښیي چې زه مشک یم نو څونه قیمتي شی نو یو خښته د سرو بله د سرو او په منځ کې به مشک لګېدلي چې هغه به خوشبویي کوي دیوالونو نه به هم خوشبویي دي او دا هغه جنتونو چې دنه څومره لوښي دي او دا هغې څومره دنه کړکۍ دي او دا هغې دنه څومره سامان دی دا به هم د سرو زرو وي او بعضې جنتونه د سپینو زرو نه جوړ دي خښتې د سپینو زرو دي او منځ کې مشک لګېدلي دي او په هغې کې چې څومره لوښي دي کنډولي دي پیالې دي او د خوردنوش سامان دی دا به هم ټول د سپینو زرو نه حضور پاک مبارک فرمائی وی جنتیان بزان تا عود لگے کئی عود دا یو خودمون دا عود دی دا خراب شیری دا مرو لخلق روڑی عود پا عربو که دیر قیمتی شیری پا دی مکہ مکرمہ کی ما لیدلی دی خو چی طواف کی گڑی بیانی او دا حج پا دی روزو کی پا دی اخیرو کی اکثر وی نو دا عرب دا چلو کی چی اغی یو دا دی مخصوص لوخ دی هغه په سر د پاسه خو دی او عود چې دی هغه پکې لوګي کړي او په طواف کې ګرځي خوشبوئی کوي نو ما خپل رومال راواغشت مې ورګه اندازه ده رومال مې راواغشت دا خوشبوئی د پاسه مې رومال لګوندي اونیو او داسې مې په لخور را خور کو ته یقینو کا التمو چې پاکستان تمرالم نو زما دا رومال نه خوشبوئی تل نو دا د دنیا عود دی نو چې د جنت عود بسونه مزیدار او خشتی نو حضور پاک فرمایي چې عود بلوږي کېږي خشتا خو چې عود په کومو لوښو کې مجمر وته وی چې په کومو لوښو کې هغه عود لوږي کېږي هغه به د سرو زرو د سپینو زرو وی او چې کم جنتیان په کومه ګومنز باندې سرونه ګومنز کوي یا کومې ښځې په ویښته ګومنز کوي نه به هم د سرو زرو ګومنزې وی
دا څه خو الله سره دی. الله چې وغواړي ورکړي چې نه بی. د یو جنتی د هر جنتی په کور کې سلور ولې یو د خشته او شاتو سوچه دنیا کې شو سوچه شات کم دی او یو سوچه په اعلی بغیر د اوبو او یو شراب خو د دنیا په شرابو کې نه شمشته او سرخوږی مشته او د آخرت په شرابو کې نه سرخوږی شته او نه پکې نشه شته او یو د اعلی او مزیدارو یخ اوبو. دا سلور ولې یو صحابي تپوس کی دا الله رسوله د دنیا په ولو کې خټي او لاندې پکې کاڼي وي د جنت په دی ولو کې خټه کاڼي شته وی او خټه پکې شته خو هغه به مشک او عنبر وي او چې دی ولو کې لاندې کم کاڼي ابا یاقوت زمرد مرجان او لالونه وي ابا د جنت په دی ولو په دی ویخ کې پراتی او د هغې رڼا به د غوبونه بار روزي دا نه خوند بکی. ما یو ځای کې په اماراتو کې یو ځای کې مې یو وله ولیده مصنوعي غوندې لختې ولی جوړه کړې وه نو د جنت دا منظر را مخکې شو. په هغه وله کې په دې ویخ کې لیټونه لګولي سره او شنه بلفونه په دې ویخ کې لګېدلي وو د پاسه پې اوبه بلېدې او تېرېدې نو د هغې بلفونو رڼا د هغه اوبو نه بار راوته شپه ډېر خوند یې کو بره پې د پاسه اوبه روانې او لاندې پکې لیټونه لګېدلي وو سره شنه قسمه قسم رنګ رنګ مې ګوره دا صرف لیټونه دي او د جنت په ولو کې به کاڼي پراتی او د هغې هغه چمکېدل او پړقېدل او رڼا به بار روزي چې څومره خوند به کوي. یو صحابي تپوس کی حضرت وی په جنت کې دوړه شته وی او دوړه هم پکې شته خوره خو هغه به زعفراني زعفران څونه قیمتي شی دی. یو بل صحابي تپوس کی حضرت وی په جنت کې سونه شته وی الله دې بوزا نو یې خدای بدله د سور یاقوت یو اس درکړي د سور یاقوت او د هغه به وزري وي او ته به پې سور شې او چې کوم ځای د خوښي په جنت کې به پکې هلته ګرځې. دا د جنت څیزونه دي زما وروڼو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کم از کم د یو جنتی به دوو یا خزی بی حوری دو یا حوری بی او 80,000 خادمان بی 80,000 خدمتگانا خادمان بدی سنگی. قرآن شریف کے اللہ فرمائی کأنہن الیاقوت والمرجان دا سے خشتخ کلی لکد یاقوت و دا مرجان پشان مزیدہ او دا سڑی عمر بسو نئی دری دیر شکاله به د هر انسان عمری دینه به عمر نه زیاتیږي او قد به سونه هر جنتی به 10 گزه وګد او 3.5 گزه پلنی دا غټ قد دی د پاره چې د جنت په خوشحالو په خوندونو باندې پیش وی سیب مارغان پکې شته په جنت کې وی او مارغان به پکې وي خو د اوخان عمره مارغان به وی دا خو بڑیر اعلاوی حضور پاک فرمائی وی دا مارغان با علی خو چه سوکی خوری اگا خورون کی بیم دیر مزیدار و علی جنتیان نو دواو یاد انسان حوری خزی اب سونا خشتی رسول اللہ مبارک فرمائی چو بس کی نو دا بید مرین بارخ کاری او پا وجود کی چه کم نلی دے اگا دا بحر نخ کاری گی او چه کم پسر سر پیچک دے او ویختی پی تڑلی دی دا غی قیمت د دنیا او د مافیهانه بهتر دی او که د جنت یوې خزی دنیا ته مخ راښکاره کا لا اضواء ما بین المشرق والمغرب وی د مغرب او د مشرق په منځ کې دا دنیا به روښانه کی او دا دنیا به د خوشبویۍ نه ډکه کی د دومره خوشبویی چې جنتی خزی په دې نوک پورې کوي که هغه دنیا ته راښکاره شوه په دنیا کې به څوک د خوشبویۍ د لاسه ژوند تیر نه کړي. زما وروڼو د دنیا دا ښځې به هم در سره د آخرت هغه به مي د جنت او دا به هم در سره. نو ما ته عمر حیات وی په ترجمه کې وی دې بلاګانو نه مونږ هلته هم نه خلاصېږو مې دا به هلته بلاګانې ني دا به د جنت د ښځو سردارانې وی
د ټولو حورو سردارانې به دا د دنیا ښځې وی. هلته به د ښځو او د بنو په منځ کې جګړې نی او د سړو منځ کې به هم جګړې نی. قلوبهم کقلب رجل واحد، لکه د یو سړي زړه چې څنګه یې دقسې به نه به یو بل سره اختلافي، نه به بغض او حسدي او نه به جګړې به. دا شی به نه. ډوډۍ به خلک خوري خوراکونه، خو د خوند دپاره به یې خوري. ګورې د لوږه نشته چې سړی وږي شي، ښه چې لوږه نشته نو ډوډۍ سره خوري او میوه د خوند دپاره. بعضې وخت کې سړی موړی او میوه خوري او تږي کېږي به نه، نو بیا اوبه او دا مشروبات پس دپاره څکي، دا د لذت دپاره. لکه بعضې وخت سړی تږي نه شربت څکي. جامې به هم پکې میلاویږي، جامې به د ریخم و اعلی، نری ریخم او غټ ریخم چې د چا څنګه خوښي. درزي پکې نشته او نه د کپړو دکان مارکیټ شته. د انارو د بوټي په شان انار وی، دی به انار روشو کوي چې په منځ یې مات کې خشته جوړه به ترې روځي او د هر انسان د کچ جوړه وی، دی به یې واغوندي. جامې به نه خیرنېږي، د خوند دپاره به خلک جامې بدلوي او اغوندي به. زمارونو جنت کې یو بازار به لګي، هغه بازار کې به جنتیان یو بل سره ملاقات کوي. د چا مرتبه لاندې ده او د چا پورته ده. حضور پاک فرمایي وی داسې به لکه ته چې په اسمان کې د ستوري وینې، دقسې د جنتیانو مرتبې به یو بل نه لرې وي. څوک به لاندې مرتبه کې د چا به هغه ستوري پړقېږي، دا به د هغه جنتي. د چا هغه بل ستوري پړقېږي، دا ستوري تا ته خو رکوټې ښکاري، خو دا رکوټې نه دی، دا دنیا د ټولو نه رکوټې ستوري دی. دا تا ته چې دا پوټینې د شینولي په شان دا ستوري ښکاري، دا بعضې له دې دنیا په لس چند او شل چنده غټ دي. دقسې دا جنتیان به درته د ستورو په شان پړقېدلې ښکاري. څوک به لاندې مرتبه کې، څوک په بره، خو خرابه مرتبه د چا به هم ني. او الله به داسې صبر ورکړي چې د چا مرتبه لاندې د هغه ته به د خپل ځان د ټولو نه غوره ښکاري. ابه دا نه غواړي چې د هغه په شانتې شم. په کټ کې به ناستې میوې ته به د زړو شي، د خولې له به دې راشي. وجنل جنتین دان. او چې کله میوه روشو کې اسخا پکې نشته، ګنده پکې نشته، انزل پکې نشته، ابه وخورې. او چې د روشو کوله د هغې په ځای فوراً بله زرغونه شي، او چې د روشو کوله د هغې په ځای فوراً بله زرغونه شي. نه پکې راکوټ او دسمات شته او نه لوی، نه د خولې لاړې شته او نه د پوزې ګن، او نه پکې خیرې شته. خلک به لامبي، خو د خوند دپاره به لامبي. خیرې په جنت کې نشته، او نه سړی وجود خیرنېږي. او خوله به لکه د خوشبویه مشکو عنبرو په شان خوشبویي کوي. او چې خوراکو کې یو اګرمي به وکړي، به ښه اګرمي به ني، به ښکلې خوشبویي وکړي، بیا به د شوق پیدا شي. او په درستخان چې دته کومې مشروبات پراتی، درستخان به ولګي، خلک به پې ډوډۍ خوري، نو په هغې چې مشروباتي ابه بند سیل بند، لکه اوس هم دا شربتونه او سیل بند. رحیق مختوم، تسنیم قرآن شریف کې الله فرمای. او ختامه مسک، هغې چې کوم مهر دی به هم د مشکو وي، ګنده به ني. لکه د دنیا بوتل چې لاس کلاوی لاس دې تور شي نو زر یې په کپړه پاک کې، نه هغه چې ته کلاوی سیل ماتی لاس نه خوشبویي به دي ځي. ایرونو په دې آیت به درته خلاصه کم چې قرآن شریف کې الله فرمایي وی نزلا من غفور الرحیم. هلته به هر وخت میلمه. دنیا کې د کور ډوډۍ یو شانتې او د میلمستیا جودی. میلمه له خو خلک ښه شي تیاری که نه، نو په جنت کې به سړی هر وخت میلمه، او د چا میلمه به د رب العالمین. نو چې میلمه او د الله میلمه، نو ته خپل اندازه بیا لګو چې الله به څه درکړي. نو په دغه بازارونو کې به د جنتیانو یو بل سره ملاقات کېږي، غټې مرتبې والا او لاندې مرتبې والا یو بل سره ملاویږي،
او یو بل سره به ګپ او شپ لګئ، خوشحاله به. د حورو بزان لده ټنګ ټکور دی بی، دا د دنیا ټنګ ټکور نه ګوري، را غونډېږي به او یو بل سره به سندرې وی. نحن الخالدات فلا نبیدو، مونږ خو همیشه ژوند دی او مونږ له زړېدل نشته دی. نحن الناعمات فلا نبأس، مونږ څونه خشته ښکلي یو او مونږ باندې څه تکلیف به نه راځي، نم لاسونه چې پړېږي او نم مخ چې پړېږي او نه بوډاوالی راځي. طوبى لمن کان لنا وکنا له، هغه خلک څه خشته دي چې مونږ د هغوی دپاره یو، هغوی زمونږ دپاره دي. خوشحاله به یو بل سره ښکلې ژوند به تېروئ. حضور پاک فرمایي د یو جنتي په کور کې به یو ملغلره به ډډه ملغلره یوه، او 80 میله کې به دا ملغلره 80 میله کې، او د دې ملغلرې په یو ګوټ کې چې کم خلک اوسېږي د بل ګوټ خلکو نه بني خبر چې هلته څوک اوسېږي. ته وایې دا دومره مې هورې دي او دومره ښځې په جنت کې، نو طاقت به مې وي که نه؟ نو د یو جنتي طاقت د دنیا د 100 ځوانانو برابر دی. او چې کومې ښځې دي عربن اترابن، دا به ستا امزولې به په عمر کې به د نه مشرې نه امزولې به دي. او د خپلې بیبي سره به سړی هر وخت داسې وي لکه دنیا کې چې سړی وادو کې او د واده ړومبې شپې وي. دا د انسان ښکلی ژوند. او څوک به پردی ښځې ته نه پسخېږي او نه به یو ښځه پردي خاوند ته پسخېږي. ورونو په دنیا کې چې کم نعمت څوک ګټل غواړي نو ملاویږي. بعضې خلک یې حاصل کړي. یو سړی وي ډاکټر جوړېږم نو ډېر ډاکټران جوړ شوي، یو سړی وي انجینیر جوړېږم ډېر شته، یو سړی وي عالم جوړېږم نو عالمان ډېر شته جوړېږي شي، وزیر جوړېږم نو ډېر خلک وزیران هم دي، یاره بادشاه به جوړېږم نو ډېر خلک بادشاه ته هم رسېدلی، یاره کارخانه نو ډېرو خلکو کارخانې هم شته. د دنیا دا ټول نعمتونه چې څومره دي که یو سړی حاصلی نو که ټول نه یو کس ته هغه شی میلو شي. لیکن که دنیا کې یو سړی دا غواړي چې زما دا رنګ او شکل دی بدل شي، دا نشي بدلولی ځان. دا د امریکې صدر هم ځان نه نشي بدلولی چې زما دا شکل دی بدل شي او زما دا پوز او غوږونه دی بدل شي او زما دا رنګ دی بدل شي. عارضي به بدل شي خو بیا به هغسې شي. او په دنیا کې رسول الله مبارک فرمایي په آخرت کې به بازاري پای کې به شکلونه لګېدلي، جنتیان به پې چکرې لګوي. د یو سړي به یو شکل خوښ شي، دی به پکې ورننه او د هغه شکل به جوړ شي. نو شکل هم ستا په خوښه او رنګ هم ستا په خوښه. وفرش مرفوع قرآن شریف کې الله فرمایي. د دې څه مطلب حدیث پاک کې راځي؟ وی د دې دا مطلب چې دا اعلی بسترې به او دا مرفوع، دا به د یو بل نه اوچتې داسې نی، دا به په غټو غټو مرتبو کې به د یو جنتي مرتبه به د بل نه 50 میله اوچته به او د چا د 500 کالو په مزل به د یو بل نه بسترې اوچتې به. دا جنتیان به د دې ټولو جنتونو د پاسه یو جنت دی، هغې ته جنت الفردوس وایي. او چې په جنتونو کې څومره ولې بیږي، دا ټول د هغه جنت الفردوس نه پکې روانې دي او هغه پکې بیږي. او دا ولې د هر جنتي کور ته رسېدلي دي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د ټولو نه ادنا جنتي به څوک لاندې جنتي وی دا به یو ګناهګار سړی به الله به د جهنم نه وباسي، ګناهونه به ته الله په جهنم کې ورجي او به خود نه ګناهونه به ته الله په جهنم کې ورجي. نو پروردگار به د جهنم نه وباسي. کہ جہنم نے اللہ باسی نو فرشتو تبوی پر غاڑے کے نوے نو چی دے دے دوزخ تو گوری دے وی الحمدللہ اللذی انجانی من کے
خدای لړې لوی سنا ده چې ستا نه زوره وستم خوشاله به نو جهنم نه چوزي را مخ به سودی تاو د وجنا یا الله یو درخواست تکو ډېر احسان دی په موکو چې دوزخ نه دی راوستم خدای دا مخ میرا دوزخ نه دی بل طرف ته واړې سوځي وی بنده دا سوال بدل قبول کوم خو بل به غواړي وی نه بل نه غواړم الله به فرشتو ته حکم وکړي خمخ ولا بل طرف ته چې مخ ولا بل خوا کې نو یو سورې به وویني اوهو غلطه مې وکړه چې دغه سوال مې کړی وي ښه به مې فرشتو ته به یې راولي چې راولي هغه اوبو کې به ولامبي وجود به ښکلی شي یخې به یوبس کې تنده به ختمه شي او د هغه اونې د سوري لاندې به کښېني چې داسې مخامخ نظر وکړي د هغې نه به ورته خشته او به ښکاره شي او د هغې نه ډېره ګوره اونه به ورته ښکاره شي وایي به چې دا مې څه غلطي کړې ده که هغه سوال مې کړی وي ښه به مې کړي چپ بیا به یا الله یو سوال ده نه کو هغې ونې له مې لږ کدې بوتلم نو ښه به وکړي ای بني آدم تا چې بل سوال نه کوم وی خدای قسم ده ته خورم چې بل به نه کوم وی ګورې بل به وکړې نه زما د قسمې حضور پاک فرمایي الله سره به وعدې وکړي او قسمونه به وخوري چې بل سوال به نه کوم فرشتو ته به وي هلته یې بوځې هلته به د هغې نه علو بي او ښکلې سورې به هلته به کښېني چې ساعت تیر شي د جنت دیوال به ورته راښکاره شي او د جنتیانو هغه شر او شور به هغه چغې به دې محسوس کي یاره که دا سوال مې کړی وي ښه به مې کړي نو بیا به دې چپ وی یا الله یو سوال ده نه کوم بیا څه وی خدای دغه دیوال له مې ور ورسې وی ګوره تا څو ځله ما سره وعدې وکړو قسمونه دې وخوړل چې بل سوال به نه کوم نو دا دې اوس بل سوال شروع کړ وی خدای سم مضبوط قسم درته خورم چې بل سوال به نه کوم خو دغې له مې ور ورسې الله به هلته ور ورسئ چې هلته یې ور ورسئ او د جنتیانو چغې واوري او هغه شور واوري یخ دا مې څه غلطي وکړه که دا سوال مې کړی وي چې جنت دروازه نو دروازې نه خو مې دار څه کتل که نه نو دی به بیا چپ نو بیا به الله ته وي الله یو سوال ده نه کوم بیا څه وی دغې دروازې له مې بوځه دی به یریږي ډایرکټ به دا غټ سوال نشي کولی چې هسې نه الله خفه شي چې دوزخ نه مې راوویستې بیا مې ورخطا نه کړي خدای دې دروازې له مې بوځې بل سوال به نه کوم وی ګوره دوکه بازه څو ځله وعدې او قسمونه بورې بل به وکې وی یاره قسمونه درته خورم ستا په ذات مې قسمې و مواثیق قسمونه وعدې بل به نه کوم فرشتو ته یې ښه دې دروازې له یې بوځې چې دروازې له ورشي او د جنت هغه دننه نعمتونه وویني او خوشحالۍ وویني بیا ځان باندې چېرته پیږي چپ یا الله دې جنت ته خو مې وردننه وی الله به وی ما اغدرک یا بنی آدم څه دوکه بازې څه وعده خلافې او څه دروغجنې څونه دوکې دې ما سره وکړه څونه قسمونه او څونه وعده خلافي دې وکړه چې بل سوال به نه کوم او بیا کې وی خدای نو زه خو ما نه سپېره مه جوړوه که نه چې دا بار ناست دي خو دا سپېره دي وردننه مې کا حضور پاک فرمایي وی خندل چا ورته وی حضرت ولې دې وخندل وی دا مې د الله هغه حالت راته را منکشف شو الله به وخاندي دته به وی ښځه جنت ته مې وردننه کړې غواړه څه غواړې چې دې وردننه شي وی خدای جنت خو ډک دی نو بیا به ورته الله وی ښځه دا تا چې څه یاد کړو دا ما در یاد کړ د دې لس چنده جنت ستا دی لس چنده اتستهزئ بی وانت رب العالمین خدای ته خو ډېر لوی خدای ما پر ټوقې کې دومره څیزونه کم دي په جنت کې الله به عزت وردننه شه د دې لس چنده ستا دي حضور پاک وایي دا په ټولو جنتیانو کې د لاندې مرتبې جنتي دي چې هغه د لوی مرتبې جنتي بلا څنګه زمارونو ہر قسم نعمت ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون قرآن شریف کے اللہ فرمائی چې څه غواړئ پکې شته او چې زړه کې م څه تېرېږي څه م خواهش یې هغه به درته په جنت کې میلاوي زمونږ دا طالبان بعضې پکې نسوار اچوي
ناغی راته په درس کې چټ راولیږي وی چې څه تیریږي جنت کې هغه ملاویږي نو جنت کې به نسوار ملاویږي او که نه که یو سړی نسواري وی چې ماله پکې یو چونډی نسوار پکار دی بیا بسی مونږ وایو نه په جنت کې نه برغی شته چې نسوار پکې ډغېږي او نه پکې ډزو مشین شته دا رضالو کې یا یو ځای بل ځای چې لګېدلي دا نشته ولې که د چاړه کې دا تیر شي چې نسوار نورونو دا سیزونه به د چا پړه کې نه تیریږي ګنده سیزونه به د چا زړه کې نه تیریږي نه د چا په زړه کې د نسوارو شوق به راځي او نه د سیګرټ او نه د چیلم او نه د نشې نه د چا زړه کې به دا راځي چې زمارې بچې پیدا شي او نه به د چا په زړه کې پردی ښځې ته قتل راځي او نه به د چا ښځې پردي سړي ته قتل پړه کې راځي غلط سیزونه د بچی د پیدایش دا سوچ پم د چا په زړه کې نه یو صحابي تپوس وکړو وی صاحب جنت کې غنم جوار به کردی کېږي که نه حضور پاک وی او یو سړی به الله ته وی چې الله زما شوق د چې غنم وکرم الله به وله تخم ورکي وی زه دې پلانکي پټي کې وکاره نو هغه تخم چې دی په پټي کې اونولي نو په درب سترګې پرب کې به هغه زرغونم شي او هغه به لوم شي او هغه به تریشلم شي دانې به م تیوځي او دونه غنم به تی اوشي لکه د غرونو په شان غنم دومره غنم الله به ورته کې دونک یا ابن آدم اے بنی آدم واخله دا غنم دی یو شي باندې به ته موړ نشې ته په غنم وسکې دلته کې هر څه ملاویږي درته تیار خوراک درته ملاویږي نه پکې بیمارېدل شته په جنت کې نه پکې رونو مرګ شته نه ډاکټر شته او نه جون ختمېدل شته او نه بوډاوالی شته او نه د صحت خرابېدل شته یو ورځ به شپه په جنت کې نشته نه ستړیوالی شته او نه خوب شته خلک به په تکیاګانو ډډې لګوي خو ستړي کېږي به نه د خوند دپاره به یې ډډې لګولي او غټې غټې بسترې به یې هغې ته به یې ډډې لګولي او زمارونو بوی پکې نشته بدبویي ډیران پکې نشته دا په جنت کې او یو ورځ به شپه پکې نشته او نور پکې نشته یو شان سوري به په جنت کې دا جنتیان به الله یو میدان کې راجمع کړي چې راجمع کړي نو څوک به د نور په کرسو کښېني او څوک د زمرد او د یاقوت او د لالونو او د مرجان په دې کرسو به کښېني رب العالمین به ورته راښکاره شي الله به دې تپوسو کې بندګانو وایه څه نعمت کم شته چې مانی درکړې دی به وایي نه الله مونږ چې څه غواړو هغه مونږ ته ملاویږي الله به ورته وفرمایي چې نه یو شی پاتې دی یو نعمت چې هغه لا ما نه دی درکړی الله هغه څه شی دی زمونږ زړه کې خو نه تېرېږي وی نه سوچو کې که نه یو نعمت مې لوسه پورې نه یې درکړی دی به وایي خدایه مونږ خو چې څه غواړو ملاویږي او چې کوم ځای ته تلل غواړې هغه ملاویږي او همیشه خوشحالي د خوراک اوبه میوې هر څه ملاویږي وی نه یو نعمت پاتې دی نو رب العالمین به ورته خپل ملاقات دیدار به ورته وکړي یو روایت کې 1000 کاله دی او بلکې 0.0 کاله دی چې 0.0 کاله د جنت خوشحاله چا لیدلی وي چې یو سکند د الله دیدار وکړي هغه به تېرې شي دونه خوند به یې پکې او چې څنګه موږ د جمعې مانځه له راځو چې څوک د جمعې مونځ کې دا د جمعې د مانځه برکت دی دقسې هلته خو یو ورځ ده شپې نشته د جمعې د هفتې په مقدار باندې به مسلمانان ځي او د خپل رب العالمین ملاقات به کوي وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره خوشحاله به چې واپس راشي په سترګو کې به هغه منظرې چې بیا به کله دا وخت راځي چې مونږ الله ووینو کور ته چې راشي ښځې به ترې تپوس کوي وی څنګه تاسو خو نن ډېر ښکلې نه یې او ډېر خشته نه یې او ډېر ښکلې خوشبویي ده نه ځي دی به ورته وي ولې به ښکلې نه یو او دا خشته خوشبویي به راله ولې نه ځي
مونږ د خپل رب العالمین سره نن ملاقات کړی. ښځې بیا وایي واقعي چې د رب سره سړی ملاقات وکړي او د ښکلې خشته نه شي او خوشبویي ترې نه دي نو په څه به تېري ورونو باران به هم په جنت کې کېږي. باران به څنګه وي؟ ابه د دنیا د اوبو باران نی، هغه باران به د خشته اعلی قسم خوشبویو باران وي. د دنیا اوبه خو چې رابېږي تشې اوبي ابه خوشبویی وي او د هغې باران وي او خشته ښکلې هواګانې به پکې لګي. هغه هوا به ډېره مزېداره او د هر جنتي د کور ګوټ ګوټ ته به هغه خوشبویي او هغه هوا رسېږي. بیا به رب العالمین را یوځای کړي. دا جنتونه دی الله دې زمونږ ستاسو نصیب او انشاءالله چې خدای به مونږ دې جنت ته بوځي ټول وایي انشاءالله. دا مونږ له خدای پیدا کړي. شکر دی الحمدلله مونږ د خدای نوم په دې جبالو او د خدای قرآن وایو او رب العالمین ته په دې تندي را سجدې لګو او جماعتونه جوړو او د خدای او د رسول چې کم دین بیانې عالمان د هغوی سره مینه کو. دا د خدای د مخه کنه او د خدای د جماعت احترام کو خو د خدای د پاره او د الله د کتاب زده کړه کو دا د الله د پاره او په دې ژبه د الله نو مخلو نو انشاءالله چې جنت به خدای مونږ له راکوي که خیر. دا خدای دی اوبامله او د کافرو له نه پیدا کړي او نه بش او مش او ټوش له پیدا کړي. دا جنتونه مونږ تاسو له پیدا دي اعدت للمتقین خو خدای دې مونږ پرهیزګاره کړي او خدای دې د رسول الله مبارک په مرګرتیا کې جنت ته بوتلی کړي. نو زما ورونو بیا به رب العالمین راجمه کی پاغه میدان کی چې راجمه کی وی جنتیانو ته نعمت مړه کی تیریږي چې مانی در کړي وینا الله مون خو چې سغواړو ملاوي استا دیدار او پروردگار هغه ملاوي او رسول الله مبارک فرمای وی دا ټول خلق به په یو وخت د الله دیدار وکي نو وی دا به څنګه اخو په اربونو کربونو مخلوق وی په جنت کې. نو نبی علیہ السلام مثال ورکي وی تاسو چې د سوار لسم سپومې وي او ټول خلق د سپومې ته ګوري د چا پکې شک کی دي چې دا سپومې نه ده وینا او څوک بیل ټیل یو بل سره کوي د سپومې په لیدو کې وینا وی د قرنګ رب العالمین ویني نه به چا شکی چې دا الله نه ده او نه به څوک یو بل سره ټیل کوي لکه څنګه چې د سوار لسم سپومې تر ځړې ګوري. د مثال نو چې الله بیا را جمع کی نو الله به تپوسو کې څه نعمت داسې شته چې هغه ما نه درکړې وینا الله چې څه مونږ غواړو هغه ملاویږي. خوراک میوې د ښکار غوښې الله ستا میلمانه مشروبات بیبیانې غلامان خادمان یو بل ځای ته تل رسېدل خدای چې څه نعمت ته ملاو دی وینا یو پاتې دی الله هغه بسي. نو رب العالمین به ورته خدای خوا ما ته غوږ کېدی چپ شي ټول به چپ شي نو الله به ورته په خپل ښکلی اواز د قرآن شریف تلاوت شروع کړي. بنده له خدای ښکلی اواز ورکړي هغې کې څونه خوند دي. خشته اواز د خدای لوی نعمت دی. نو چې الله د الله اواز به څونه خشتی نو چې دا تلاوت الله شروع کړي دا جنتیان به ورته ټالی وایي اوری با چې دا اوس نه بس کېږي والله وایي دونه خوند به چې د جنت تېرې شوې خوشحالی به د خلکو نه یېرې شي رونو او چې واپس راځي په غوږ کې به د الله هغه اواز وي. نو زه پکې د ځانه یو ټکې ویم زم چې بیا الله پاک د سورت رحمان تلاوت کوي چې څونه خوند به کوي. خشتم دی ټول د جنت ذکرونه دي پکې. د جنت بیبیانې به داسې وي چې هغې له نه انسان او نه پیري د ګوتې نه دي وروړی پاکې بیبیانې د هر چا بیبیانې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا خو د جنت د هر انسان جنت د دنیا د سوچندو نه زیات لیکن د یو چابک ځای چې په جنت کې چاته ملو شو د دنیا او مافیها چې څه په دنیا کې د هغې نه قیمت زیات
خپلو بچو سره به پکې ملاقات کېږي، استادانو سره ملاقات به کېږي، دوستانو سره ملاقات به کېږي، پیغمبرانو سره ملاقات به کېږي، الله سره ملاقات به په جنت کې کېږي. حضور پاک حضرت بلال ته وای وی بلال استا جنت میں استا محل میں ملی دے استا خضر میں ملی دے خوشتبی بے کول دا اللہ رسولہ سنگ وی زروانم پا جنت کی یو دیر اعلی محل و مزیدار دا سے محلونم پا جنت کشتا پا خواب صحابہ وی دا بسنگی اس اگا پتاو لگی دا شش محل وطاوی چی دا غی دن ناستے بار برتخ کاری او چی بار ناستے دن برتخ کاری اس کو پتہ ہو لگی دا شیشہ کی دا صفت شتا پا خواب چادا نہ مانل پدی دوبے کی اٹھل لے آشنا اٹھل لے اگے کی جسڑے دن نہ ناستی پا دریاب کے دن نہ دے پا سمندر دریاب کے دن نہ دے دا اٹھل او ٹولے کا ابو کے دن نہ سڑے جی پا کمرہ کے پکٹ کے ناستی نو دا کبان در تخکاری تب کٹ کے ملاستے او د شیشې نه پورې غاړه برته کبان ښکار کبان را په منډه شي ته به یې زما په دې کټ رالل او شیشې سره به یو ډغره وي واپس به شي ټوله شیشه او چې په دې منځ کې دا پیلر نه دا ستنې دیم په داسې اندازام شیشه ده تا ته به پته نه پیلر دی تا ته به یو داغ غوندې ښکاري په داسې اندازه یې جوړ کړي دي ټول په سمندر دریاب کې دن نه دی نو چې انسان لا الله داسې ما چې وتو قتل میں خدای انسان لري دا طاقت دلته ورکړي نو پروردگار چې تا او په جنت کې سونه محلات اعلی اعلی تیر جوړ کړي نو زمارونو وی ما هغه هورې یو ولا او پاغي باندې دغه محل په خوا کې مخ باندې او باچول چې وبه به په مخ واچولې وی هغه به دا سیلان د سسیدې لکه د ملغلرو پشان ډیره خوبصورت وی ما ته حیا وکړه جبرئیل علیہ السلام نه مې تپوسو کې چې دا محل د چا دی او دا خزه څوک ته ته په خپل تپوسو مې ته څوک او دا محل د چا وی دا ستا امتی دی بلال ابن رباح حضرت بلال دا راغه دی او زه د هغه په انتظار ورځ شپې تیرو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته فرمایي وی عمر استا محل مې مولید وی ډېر خشتاو ویړه مې وغوښته چې وردن نشم وی عمر استا غیرت را مخکې شنو دن نه ورنرلم ابکا غارو یا رسول الله وی دا الله رسول زه پتا غیرت کوم وی جلل د خوشاله نه چې ما جنت ته خو تتلې وی خو وی داس یو اعلی محلات می ولیدل ناشنا بلډینګونه وی مې چې دا د چا دی وی دا د عام مسلمانان وی دا غي د پاسه مې داغین اعلی محلات لیدل ځان له بهترین خدایا دا چمنونه او دا بوټیونه دا محلات دا د چا دي وی دا د خاص مسلمانانو وی دا غي د پاسه مې ډیر اعلی محلات لیدل ډیر مزیدار دا د چا دي وی دا د شهدا او شهیدانو دي وی دا غي د پاسه مې دا غین اعلی بهترین محلات لیدل دا د چا دي وی دا د صدیقینو دی وی دا غی دا پاسه می دا غین علی محلات لیدل دا د چا دی وی دا د پیغمبرانو دی وی دا غی دا پاس یو خشته و ریزوا تک سپینا او ډیر بهترین اعلی محلو می دا د چا دی وی دا ستا دی وی ما وی چې پرې دی چې د خپل محل ته ور داخل شم وی نستا لا سټیم پاتې دی چې هغه ټیم دی پوره شنو الله به خپل محل ته ور داخل دی چې هغه ټیم دی پوره شنو الله به خپل محل ته ور داخل دی ورونو دا جنتونه چاله پیدا دي الله قرآن شریف حدیث پاک کے حضور پاک فرمائے کہ اللہ وی کہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر کہ ما نیکان خلق لدا خوشحالی تیاری کردی دا قیمتی خوشحالی دا دنیا دے جن کے دا پوٹے خوشحالی دا پارا منسونا محنت کو سل 200 روپو دا پارا سلی سونا دروازے منڈے ترڑے ہوئے او دا میاشتې چې 15 زره تنخواه لري غیله سړی سونه منډې وای
او چې 10-12 منه غنمې په پټي کې زرغونېږي هغې له څونه او بخورې کې یو څونه منډې ترړې وي حالانکې دا معمولي شی د جنت په مقابله کې او محنت یې زیات دی او د جنت څونه خوشحالۍ دي ګورې محنت یې کم دی معمولی د دنیا په مقابله کې ډېر کم محنت غواړي 5 منځونه دي چې سړی دا نشي کولی خو دا قمقل او زکات 40 حصه ده او د رمضان روجي د ټول کال کې یو میاشت او چې مال د سړي حج به وکړي چې نه اړو فرض نه دی او د پردو حقوقو نه ځان ساتل ورونو دا د جنت د تلو ذریعه ده نو حضور پاک مبارک قرآن شریف کې الله فرمایي لنوریه من آیاتنا وی ما پې د معراج دا سیلونه وکړل دې دپاره چې موږ ورته د خپل قدرت نښې وښایو نښې دا په دنیا کې د حضور پاک باندې د کافرو د طرف نه تکلیفونه تیرېدل نو خدای پاک وته په دې میاشت کې غالب داسې دی ښه اختلاف پکې شته د دې میاشتې 20 باندې رب العالمین دا ډېر لوی سیل پې وکړو دوزخونه وی دوزخ کې مې یو درز واورېد درز ایمه چې دا درز دسه دی وی چې دا کله نه الله دوزخونه پیدا کړل نو د هغې د سر نه الله یو کاڼی ورغزار کړ وی اوس هغه کاڼی د دوزخ ویښته ورسېد نو دوزخونه عذابونه هم د خدای ډېر دي او جنتونه هم ډېر دوزخونه یې چاله پیدا کړي دي کافرو له او جنتونه مسلمانانو له دوزخونه یې چاله پیدا کړي دي هغه مسلمان له چې بدعمله دی ابه سموده پکې وي بیا به یې تیله وباسي او جنت د نیکانو بندګانو ځای دی نو رب العالمین دې موږ نیکان کي او خدای پاک دې موږ دغه جنتونو ته داخل کي تا پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هرې جمعې تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی 255 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قرآن شریف کی راواله او ښکلی کې نو ام په الله ثواب درکوي رحمت شو که نه شو چې دې سینې پورې دې ونیوه نو بیا هم په الله رحمت درکوي ثواب دې کېږي رحمت شو که نه شو او چې هسې ورته ګورې بیا دې هم ثواب کېږي رحمت شو که نه شو او که رومال او کڅوړه دې وله جوړه کړه الماری دې وله جوړه کړه نو بیا دې هم ثواب او اجر کېږي وایه اوس رحمت شو که نه شو او چې قرآن شریف ته یاد که حافظ د قرآن شریف جوړ شوی د دې نه لوی رحمت بل کم دی ځکه حفظ په اسانه نه کېږي دا انسان چې قرآن شریف یادوي نو دې 100 کرته یو آیت تلاوت کوي دا د دپاره رحمت شو د مور او پلار دپاره رحمت شو د خاندان دپاره رحمت شو برکت شو او چې بیا قرآن شریف یاد کی بیا یاد ساتي نو دور ولا کوي نو یو رکوع 15 کرته او 40 کرته لولي نو چې دې دور خلاصوي نو قرآن شریف یې 40-50 کرته خلاص کړي ښه په رمضان کې چې ختم کوي مونږ خو شاته ولاړ یو اورو قاریان دروازې هغه تلاوت کړي چې راته د شپې یادي د شپې بیا لولي دروازې دور کوي د شپې لولي څونه د قرآن شریف تلاوت څونه برکت او فایده شوه که نه شوه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار محترق وی که قرآن شریف په یو سرمن کې بل شي او بیا دا سرمن اور ته وغورځولی شوي دا سرمن به سوځي نه زمونږ دا طالبان په مونږ سوال کوي وی مونږ خو کله قرآن شریف په تعویز کې بند کو په سرمن کې بند کو خو اور سوځئ رونو دا سرمن نه د انسان دا سرمن مراده ده احاب دا کچه سرمن چې پخه شوي نی او د نار نه د جهنم اور مراد دی نو که دا قرآن شریف د انسان په سرمن کې بند شي او دی حافظ جوړ شي او بیا دا انسان د جهنم اور کې غورځی نو دی به نه سوځېږي وایه برکت شو که نه شو او یو بل حدیث پاک کې راځي چې کم انسان قرآن شریف اووی ویلو بل حدیث پاک کې راځي چې کم انسان قرآن شریف اووی ویلوست او عمل یې پې وکړ عمل ورسره دی د مور او پلار ته به د قیامت پر ورځ الله پاک یو تاج په سر کړي من قرأ القرآن چې قرآن یې ولوست
وعمل بما فيه چې قرآن کې کم آیتونه دی پاغي عمل مو کی البس والداه تاج یوم القیامه مور او پلار ته یو قیامت پر الله یو تاج پر سر کی او دا غتاج کې به ملغلره لګیدلی غمی دا غیو یو غمی رڼا به د دنیا د انور نه زیاتې دا مور او پلار برکت شو نو تاسو اندازو لګوي چې د مور او پلار دون عزت او اکرام کیږي چې راچا قرآن شریف یاد کوي چې د بسونه عزت د خدای پنس یو بادشاہ تیر شوی دی اورنګزیب عالمگیر د پزور دا پلار نه بادشاہ غشته او غالبا شاه جهان پلار او دا مغلیه دور دا بادشاہان باز ډیر ظالمان تیر شوی دي پزوري د پلار نه بادشاہي واغشت او پلار په نظربند کې جیل کې واچو د ویره د پلار په طریقه خوشالول پکار دی اوس د کما ول بیزتی وکړه بادشاہي مم ته واغشت چې اوسه خوشاله کم نو د زویو هغه ته بچي قرآن شریف یاد کا قرآن شریف یاد کا ای ورشه بابا د جیل کې نکړي او هغه ته وایي چې ما قرآن شریف یاد کا او که خیر د قرآن لولم او تلاوت بکوم او بابا تا ته بم دعاګانې کو کلی دا اورنګزیب دا زوی لار دا اورنګزیب بادشاہ پلار لا جیل تا نکه بابا قرآن شریف میں یاد کا او تلاوت بکوم او تا ته دعاګانې کوم اړې روخيار او شاه جهان هغه توی ښا وی چې تا یاد کنو ماته څه پیدا ده پیدا خو استا پلار ته ده اورنګزیب عالمگیر پوه شو چې واقعي زما زویات که خدا قیامت پر ورځ بتاج ما ته پسریږي زما پلار ته خو بنه پسریږي اورګه زه یادوم نو دا پلار دا رضا کولو دا پاره قرآن شریف یاد کړ نو چې کله یاد کړ نو زوی ته وی دور شوسه بابا ته دی وایا چې استاد وی اورنګزیب قرآن شریف یاد کړ چې دی ورغی نکه بابا مبارک دشه ولی بچی استاد وی اورنګزیب عالمگیر هغه قرآن شریف یاد کړ اوس په ماته تاج پسریږي اوس زما فایده شوه زما زوی ته وایا اورنګزیب ته چې ما سره څونه ظلمونه او بدۍ دي کړي امه د ټول د دې په برکت معاف کړل دلته کې رانه بادشاہي واغشتا او چې قرآن دی یاد کړه دی بادشاہ په مقابله کې به د قیامت پر ورځ ماته بادشاہي ملاويږي قرآن شریف ډېر د برکت کتاب دی او د برکت په ولی نه قرآن شریف د خدای خبرې دي د الله خبرې دي نو د الله د ذات څونه برکت دی داغه انتها نشتا نو د الله د خبرو په مغه سي برکت دي کنه د الله د ذات څومره لوی ده د الله د خبرو مغه سي لوی ده کنه د الله ذات څومره لوی ده د الله خبرې مغه سي لوی دي کنه څومره چې یو سړی لوی وي د خبرو هغه مر قدري نو د الله د لوی او د قدر څخه اندازه نشتا دا رنګ قرآن شریف د الله خبرې دي داغه څخه اندازه نشتا قرآن شریف د الله خبرې دي داغه څخه اندازه نشتا نورونو دا ډېر لوی د سعادت او د برکت خبره خپل بچو باندې قرآن شریف زده کې حافظان جوړ کې عالمان جوړ کې قسم مې په خدای وی قسم مې رته خو هغه بچی چې هغه دیندار نیک عمل قرآن لولي منس کوي تلاوت کوي د مور او پلار د پاره د هغه غټ دنیادار بچی نه بهتر دی چې هغه تلاوت او منس نه کوي او ډېرې پیسې تنخواګانې دي بچی خو هغه دی چې ته مړ شې د ژوند او د مرګ څه پته لګي ته مړ شې په قبر کې پروت یې استاد بچی تلاوت کوي او تا ته فایده دررسي استاد بچی منس کوي 2 رکعات او ثواب درته بخي استاد بچی صدقه کوي او تا ته ثواب بخي هغه بچی بس کې چې پیسې ډېره ګټي دي او سړی دی نو مې درته ناخله ممکن نه بعضې مرګري وپېژني هسې بده خبره یو ځل خبره کوله چې زوی باندې مې تعلیم وکړو غټ تعلیم مې پې وکړو او چې څه جایداد او ځمکه وا مې پې خرڅ کړل دلته ډاکټر شو بیا یې بابا زم امریکې ته هلته ډیګري علم او ښه مضبوط ډاکټر بشم امریکې ته مې ولیږه امریکا کې لګیاو سبق یې وی چې څه جایداد او وړي موړي و ټوله مې خرڅه کړله د هغه زوی دپاره یو کور راته پاتې شو یو کور کې اوسېدم زه خیر دی که بچي له مې هر څه خرڅ کړل دی به ډاکټر شي بیا به راځي غټ غټ فیسونه بالي بیا به جایداد والو ځمکې او کورونه هر څه به بیا والو
وی سموده به خرچه را لیږله، خرچه بنده کړه. ما به ورسره رابطه کوله، بیا رابطه هم بنده کړه، ټلیفون سیسټم یې راته بند کړ. او زه حیران یم چې یو کورکۍ مې پاتې چې دا خرڅ کم کوم ځای به اوسېږم؟ د کرای کور کې به اوسېږم که د بل چا همسایه بیم؟ او که دې کور کې اوسېږم د ډوډۍ درک مې نه لګي، نوکري نشته، جایداد خو ټول د زوی د تعلیم دپاره مې خرڅ کړ. وی ډېره موده پس په ټیلیفون میلاو شو. ما ورته چې بچې ما هغه هر څه ستا دپاره خرڅ کړل، زه څه وکړم، څه وخورم، سوال وکړم؟ پیسې نه رالیږې، راځې نه، ما نه بوځي، زه څه وکړم؟ وی ما ته وی چې بابا نن نه پس را سره ټیلیفون باندې خبرې ونه کې، ما دلته ځان له ښځم کړې ده او ما سره دونه ټیم نشته چې تا سره په ټیلیفون خبرې وکړم. ټیلیفون یې راته بند په سرو سترګو جاړي. په داسې زوی به څوک یې؟ تا زوی مالدار که او تا په زوی ډېر لوی تعلیم هم وکړو او ډېرې پیسې دې هم پې ولګولې او هغه زوی لګیا دی اوس پیسې ګټي، تا له یې نه درکوي، هغه د هغه دی او د هغه د بچو دی. تا له به څه درکړي؟ او چې هغه کامیابیږي او پیسې ګټي ته به او یو اتیاو کالو نه اړېدلي، یو 10 کاله ژوند برې پاتې. ستا له هغه بچې فایده دی چې په آخر کې دې په کار راشي. تا له هغه بچې فایده دی چې ته په قبر کې پروت او ستا په کار راشي. او کم بچې چې صرف پیسه وپېژني، پیسه پیسه پیسه، دولت دولت دولت، امور څه پېژني او پلار څه پېژني. او که په ژوند دې قدر هم کوي خو چې مړ شي 2-3 ورځې به دې یاد کړي، قسم دې که دې بیا یاد هم کړي. پلار څه پېژني، مور څه پېژني؟ که ځان له دې څه کړي ښه پخه، خو دغه زوی نه تمه مه کوه. هغه زوی نه